آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى یو رحم و کرم په موږ ټولو باندې دا دی چې د دین د زده کړې توفیق یې موږ له راکړی دی او دغه شان د هغې د بیانولو او په هغې باندې د عمل کولو او د الله سبحانه وتعالی هر نعمت هر انسان ته نه میلاوي. بعض نعمتونه بعضو انسانانو ته میلاویږي او بعضو ته نه. هغه نعمت چې الله موږ له خاص را کړی دی هغه دا دی د دین نوم خو ډېر خلک اخلي او ټول دا وایي چې موږ مسلمانان یو، خو په دې باندې پوهېږي ډېر لږ خلک او لږو خلکو ته دا پته ده چې دا دین څه دی، الله څه وایي، د الله پیغمبر څه وایي، ایمان ورته معلومي، عقیده ورته معلومي، عمل ورته معلومي. نو دا لږ خلک دي. دا مبارکه دوره څنګه چې تاسو ته پته ده دا تعلق ساتي د حج او د عمرې سره، او حج او عمره دا یو داسې عبادت دی چې د هر مسلمان په ژوند کې راځي او ډېر لږ خلک به وي چې د هغوی په ژوند کې دا نه راځي. او نن سبا الله سبحانه وتعالی دنیا پراخه کړې ده، نو ډېرو خلکو ته د دې عبادت توفیق ملو شوی. پخوا به عمره کول او حج کول دا ډېر ګران کار او لږ خلک و چې هغوی به دا عبادت کوو. اوس الله سبحانه وتعالی ډېرو خلکو له دغه طاقت ورکړی چې هغه موږ ټولو ته دا خبره ښه واضحه ده او معلومه ده. غالبا هر کور کې یو کس دو چې د هغوی خو حجونه کړي او عمرې له خو راتله ډېر اسان شوي، نو ځکه موږ له پکار ده چې دا عبادت په صحیح طریقې سره زده کړو. حج څه ته وایي، عمره څه ته وایي. یو سړی د هغه پاکستان نه او افغانستان نه او د نورو ملکونو نه را روان دی او ځان ستړی کړي او ویزه ولګوي او خرچې وکړي او اخري نتیجه دا راوځي چې هغه عبادت په هغه طریقه ونه کړي په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم ښوولې ده، هغه عبادت یې قبول نه شي. اکثر خلک د بهر ملکونو نه چې راځي هغوی یو حج کوي، هغه یو حج چې مو الله قبول نه کړي نو څومره بدبخته انسان دی. ځان یې ستړی کړو، پیسې ولګولې، خرچې وکړه، نتیجه دا راووته چې هغه عبادت قبول نه شو. نو د دې دپاره موږ ټولو له پکار دي چې علماو ته رجوع وکړو، درسونو کې کینو، د عبادت زده کړو په صحیح طریقې سره. او بله فایده به پکې دی چې یو خو موږ پوه شو، دویمه دا چې نور کم مسلمانان دي نو هغوی به هم پوه شي. او د دې ښه تجربه هغه ماته ده چې په دې ورځو کې څومره ټلیفونونه او څومره خلک رابطې کوي، څوک وایي ما نه دا چل شوی دی، څوک وایي ما دا کار کړی دی، څوک وایي ما دا کړی. دغه کس چې کیني په کور کې او په کمره کې او په دیره کې نو دا به سم شیخ الاسلامي فتوو مشیني، فتوې به لګوي، هر څه کوي، خو دا عبادت ورته نه معلوم چې حج کې که داسې وشي نو بیا به څه کوي، که عمره کې داسې وشي نو بیا به څه کوي. د دې نه نه خبر. موږ ټول له پکار چې ځان د دې عبادت نه خبر کړو. حج د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی او الله سبحانه وتعالی واجب کړی دی په مسلمانانو باندې. د هغې لپاره خپل شروط دي انشاءالله هغه په روان درسونو کې بیانوو په دې مبارکه دوره کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د دې د پوره کولو، بیا په دې باندې د عمل کولو. او زه به حتی الوسع کوشش کوم چې هره خبره ښه واضحه کمه خصوصا هغه مسائل چې هغه حاجیانو صاحبانو ته ډیر راځي
هغه مسائل واضح کول او بیا انشاءالله د دورې په آخره کې ورځ یا دوه دا به د سوالاتو جواباتو نشستې او صرف هغه سوالونه وي چې هغه د حج او د عمرې سره تعلق ساتي. لکه تاسو دې درسونو لا په پابندۍ سره راغلی او دا پروګرام هم په پابندۍ سره وکتو نو د الله په توفیق سره ښه کافي علم او مسایل به زده کړي. او که څوک نه راځي یا نه ګوري نو اولنی نقصان او اخرنی نقصان دا د هغه دی. الحمدلله موږ له څوک په دې کې څه نقصان هغه نشي راکولی. زموږ کار دی دین بیانول. دا د نوح علیه السلام کشتۍ ده. څوک چې ورته وختو د دین زده کړې ته کېناستو د دین دپاره محنت او کوشش وکړو الله به یې بچ کړي د فتنو نه د عذابونو نه او د جهل نه او د تیارو نه. او چې څوک پکې پاتې شو نو دی دغه کشتۍ نه پاتې شو. ځکه علما دا وایي چې دین مثال د کشتۍ دی چې څوک د کشتۍ ته وختو لکه نوح علیه السلام سره چې کوم خلک ختلي او بچ شو کوم چې پاتې شو هغه تباه شو. نو د دې نه پاتې کېده د ستا تباهي ده او د ستا نقصان دی. نه هغه چا ته نقصان رسي چې څوک د کشتۍ چلی او نه هغه چا ته نقصان رسي څوک چې په دې کشتۍ کې ناست دي. اولنی او اخرنی نقصان هغه ستا دی. دا دین بیانولی کېږي د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې نه ول او د اوسه پورې او قیامته پورې. دنیا خلک راغلي دي او مړه شوي دي او تللي دي دین هغه شان بیانولی کېږي. بلکې دا هر څه پرېږده دا هر څه پرېږده د دین بنیاد هغه قال الله وقال الرسول دی. څه چې الله وایي څه چې الله پیغمبر وایي هغه پیغمبر وفات شوی دی او دین بیانولی کېږي. د هغه په مرګ سره هم هغه دین نیمګړی نه دی پاتې شوی چې بس دین په ځي باندې ودرېدو او خبره لاړه ختمه شو. نه غټ غټ علما غټ غټ امامان هغوی د دین بیان کړی نن هغه په خاورو کې پراته دي خو هغه دین هغه شان بیانولی کېږي. یو ورځ به زه هم نه یم ته به هم نه یې خو دا دین به دغه شان بیانولی کېږي. دغه شان به د مسلمانان قرآن او حدیث زده کوي. نو کامیاب هغه سړی دی چې د دغه ټولګي سره ملګری شي او تباهي د هغه انسان دی چې د دې ټولګي نه جدا شي. موږ د دنیا دپاره څومره وخت ورکوو څومره موږ کوشش کوو د دنیا دپاره سهار نه د ماښامه پورې بلکې ټول ژوند ووایه سهار ماښام پرې ټول ژوند دا زموږ په مزدورو کې لګي زموږ په دې منډو کې لګي او صرف د الله دین ته د یو ګنټې دپاره کېناسته په ورځ کې دا څه شی دی. دا دینداري خو زه اکثر د ملګرو ته وایم او تاسو اورېدلي چې دا دینداري یادوم چې زه دینداري کوم. یعنې دې یادولو ته ضرورت هم نشي چې زه درس ته کښېنم. ځکه چې زه خپل ځاني زه چې کله دې ته وګورم چې زه درسونه کوم یا دا مې وکړو دغه مې وکړو نو په ځان پورې راله خندا راشي چې خلکو څه څه کړي دي او څومره محنتونه کوششونه کړي ته ایله بله په دغه ټک خطا دعوت کې او په عبادت کې لګیا هغه هم ته کله نه کله سوچ وکړي چې ما دا کړي. والله لازم چې ځان پورې راله خندا راشي چې کله زه د مسلمانانو د تاریخ ته وګورم او په دې کې چې کوم علما تېر شوي دي کوم امامان او کم مجاهدین تیر شوي دي او دین دپاره هغوی کم تکلیفونه تیر کړي. نو کوشش کوئ محنت کوئ چې دې قسمه دروسو کې او دورو کې شرکت وکړئ او دا اولنی او اخرنی فایده غم ستا دپاره دا درسونه کې د دې دپاره محنت د دې دپاره کوشش هدف او غرض چې ته په دین باندې پوه شي. دغه مقصد دی. زه چې دا کومې مسلې بیانومه که زه بیان نه کړم ما ته معلومې دي ځکه خو تاسو ته بیانومه ما ته معلومې دي که زه کور کې کښېنم هم ما ته دا مسایل معلوم دي خو دلته دا ناسته الله په دې باندې ګواه دی چې دا صرف او صرف دې دپاره چې تاسو په دې مسلو باندې پوه شئ صرف دې دپاره. نو بیا غټ د خیر نه محروم انسان دی چې کې شرکت نه کوي. الله دې موږ له توفیق راکړي د دین د زده کړي. نو ما دا خبره کوله چې حج الله په مسلمانانو باندې فرض کړی دی. شروط څه دي د فرضېدو هغه انشاءالله په روان درسونو کې راځي. الله سورة العمران کې دا خبره کړې ده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او په خلکو باندې دا خبره لازم ده چې دوی به حج کوي د الله د کور. ولله علی الناس لازم ده من استطاع الیه سبیلا چې د چا سره طاقت یې لاره یې د رسېدو کعبې ته
طاقت څه ته وایي دا به انشاءالله په روان درسونو کې تاسو واورئ. ومن کفر او دې ته غوږ کېدی ومن کفر او چا چې انکار وکړو ملک صاحب مخکې دا ووایي که نه چې دین مثال د نوح علیه السلام د کشتۍ دی. ومن کفر او چا چې انکار وکړو او دی وایي چې زه حج نه کومه ځان یې بې پروا کړو نو بیا واورئ الله اعلان فإن الله غني عن العالمين. الله به بې پروا د انسانانو او د پیریانو ټولو نه هېڅ ضرورت یې نشته دوی ته د حج او د عمره زمونږ فایده ده که نیکه مې کوه الله ته څه نقصان خو نه میلاویږي او نه ستا په کولو باندې الله ته فایده میلاوي. د هغه ورځې نه مسلمانان حج لره روان دي د کمې ورځې نه چې غږ کړی دی چا ابراهیم علیه السلام په سورت الحج کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله إبراهيم عليه السلام تو إبراهيم اعلانك دي خلقو تا دا حج مبارك رابشي دوی تا تا پیاده و سوارا من كل فج عميق دا هر طرف نه بدل ډلې را رواني او سبحان الله د حج د ورځې کې ګوره څنګه د دنیا را ماتې دا غ اعلان د ابراهیم علیه السلام کړی د الله په امر باندې و ابراهیم علیه السلام الله ته چې یا الله نو زما د اواز دا به ورسي وي ته اواز وکړه رسول یې زمونږ کار دی الله داسې ورسو چې ابراهیم علیه السلام وخته ګوره او دې وخته ګوره او خلک را روان دي ډلې ډلې او دا به را رواني د قیامت پورې انشاءالله دې مسلې تفصیل هم را روان دي چې حج به اله ختمیږي او عمره به اله ختمیږي چې کله الله سبحانه وتعالی مؤمنان ختم کړي او په دې ځمکه باندې به شریان خلک پاتې شي د الله په مخلوق کې بد خلک چې کله په دې ځمکه باندې پاتې شي نو بیا به د حج او د عمره دا هم بند شي. د هغې نه مخکې چې موږ د حج فضایل او فواید بیان کړو دا خبره یاد ساتئ چې د هر عمل د قبلېدو لپاره څو شرطونه دي؟ دوه. بعض علما ډېر ذکر کوي خو صحیح خبره دا ده دغه ډېر چې ذکر کوي دا ما الحمدلله مطالعه کړي دي او یاد کړي مې دي او کتلي مې دي د هغه ټولو مرجع او رجوع هغه هم د دوو شرطونو ته کېږي. اولنی شرط چې د عمل به خالص وي د الله دپاره. حاجي صاحب چې حج کوي نو دی به د دې دپاره نه کوي چې خلک ما ته حاجي صاحب ووایي او نه به د دې دپاره کوي چې خلک په دیوالونو باندې ولیکي چې حج دې مبارک شي او نه به د دې دپاره حج کوي چې خلک راته امیلونه واچوي او نه به د دې دپاره حج کوي چې زه واپس لاړ شم او خلک پروګرامونه وکړي او څاروي حلال کړي د دې دپاره به نه کوي. حج به د دې دپاره کوي چې الله زما نه راضي شي او دا حج زما قبول شي. اخلاص دې ته وایي. دا بعضو خلکو مقصد دی بس د حج پوره کول چې زه د اوه ورځې دي که اته ورځې دي چې څو ورځې هم برابرېږي چې دا زه هلته تېرې کړم او بیا راشم او خلک راته ووایي چې او تا خو حج کړی مبارک شه مبارک شه پلاني صاحب او دغه مبارکیانو ته بیا ناسي. زه به انشاءالله تاسو ته فایده بیان کوم چې د حج نه څه موږ ته میلاویږي. دی چې راشي غوړ منګی دی څنګه چې تللی هغه شان راشي خو بس صرف دغه دی چې سر یې خریلی ویښته یې خریلي او بس ناسي او یو ورځ یو بل ورځ لکه عقیده دې زده کړه نه هلته دې څه ولي څه عبرت دې ترې واخیستو نه ګناهونه دې پرېښودو نه نو ته څه دپاره تللی وي ته تللی څه دپاره وي حج خو دې دپاره تللی و غریب الله دې موږ داسې حال نه ساتي خو دې دپاره تللی چې صرف خلک ووایي چې وایي پلاني حج کړی. اولنی شرط اخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. د الله عبادت به کوئ په داسې حال کې چې دا عبادت به خالص وي د الله دپاره او دغه شان الله سبحانه وتعالی د مؤمن شان بیانوي او دې ته غوږ کښېږدئ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الله وی مؤمن چې د خلکو سره ښېګڼه کوي
نو دا نه چې چا په احسان کړی دی چا ورسره ښه کړي دی د هغې بدله ورکوي یاله نو بیا ولې إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الله وی زما د رضا لټولو لپاره لګي او الله په قرآن کې بیا هم دغه آیتونه باندې إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى مخکې څه دي ولسوف يرضى والله به تیم راضي شي ګرنټي الله ورکوي دې سړي نه زه راضي کېږم دغه شان الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی چې دوی مسکینانو لا غریبانانو لا یتیمانانو لا کونډو لا قیدیانو لا خوراک ورکوي د هغوی خیال ساتي او بیا ورته دا م ووایي انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا چې کله څه خوراک څه ورکړي نو ادام د الله لپاره درکړو نه څه بدله غواړو نه شکریا غواړو بعضو علماو د دې آیت لاندې دا لیکلي وي دا به ورته هم نه وایي چې دعاګانې راته کوه دومره جوره خبره ده ګورئ دا عامه خبره ده چې کله څوک چا سره ښه وکړي ښه سړی دا وایي چې نور هېڅ نه غواړم خو صرف څه کوه دعاګانې زما لپاره غواړه نو بعضو علما دلته دا خبره کوي چې دا ورته هم مه وایي چې دعاګانې کوه ځکه چې ستا معامله چا سره ده د الله سره که د دعا هم نه غوښته خو ستا هغه تجارت او ستا هغه معامله او ستا هغه خرچه او ستا هغه کوشش هغه د الله سره دی الله به د هغې بدله درکوي نو چېرته په نیک عمل سره آخرت تباه نه کوي کله تباه کېږي آخرت په نیک عمل سره چې نیک عمل د لاسه انسان څه وغواړي دنیا وغواړي الله په قرآن کې څه وایي په سورت هود کې او دې ته غوږ کېږدئ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها څوک چې دنیا غواړي او د دنیا ښایست غواړي یعنی اعمال د څه لپاره کوي د دنیا لپاره الله څه وایي نوفي إليهم أعمالهم فيها الله وایي د دوی د نیکو اعمالو بدله م زه دوی له په دنیا کې ورکوم دا دې آیت د نیکانو خلکو هغه ملاګانې ماتې کړي دي چې کله به دې کې سوچ کوو اکثر په سیرت کې داسې راځي او تاسو به اورېدلي وي په سیرت په درسونو کې نیکان خلک به خوراک ته کېناستو نعمتونه به ولوي په دسترخوان باندې په ژړا به شو لکه ولې ژاړې یاره وایي داسې نه چې هغه آیت کې زه راشم الله وایي زه به دوی د اعمالو بدله دوی له په دنیا کې ورکوم نو دا کېدای شي زموږ د اعمالو هغه بدله الله په دنیا کې راکوي ښه نو څه چل دی په دنیا کې راته میلاو شوه ولې خفه کېږي بسله خفګان خبره دا ده أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار او بآخرت کې د دې خلکو انتظار چې لغه جهنم کوي او بیا دې ته ګوره وحبط ما صنعوا فيها او هغه ټول اعمال الله مولا برباد کړ کوم چې دوی کړي خو د اعمالو مزې واغسته خو مزې کوم ځای کې واغسته هغه په دنیا کې واغسته حديث كده راځي حديث قدسي ده الله وبس مسلم كده انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله وي زبيزار ما د دین چې څوک ما سره شریکان جوړ کی چا چې عمل کو ما سره به نور خلک شریک ریاکاری به کوي زمانه پر خالص عمل ونه کی الله وي دیم پرېدم او د عمل ولم پرېدم او شرک ولم پرېدم نو چې الله پرې خو دې تاسو پاتې شي او چې الله استعمل پرې خو نو قبلې به سو دویم شرط چې د عمل به چا په طریقې دا به الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي عبادت به من کو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله د ټول خبرې په یو آیت کې کړي په سورۃ کهف کې سورة كهف آخرني آيات فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد څوک چې د الله سره د ملاویدو ملاقات او د دې ارماني او د دې شوق په زړه کې چې د الله سره ملاو شوی نو دې دوه کاره کوي یو به عمل چې کوي هغه به صالح عملي او دویم دا به خالص د الله لپاره کوي او علما وایي صالح عمل هغه ته وایي چې هغه د چا په طریقې رسول صلی الله علیه وسلم معروف حدیث ته وصحيح مسلم كده رسول صلى الله عليه وسلم وي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې دې سه عمل کو چې زمونږ امر په نو د عمل سره مردود دی دي کې
یو خبره ته ذکر کوم د امام فضیل بن عیاض رحمه الله بیا مخکې ځو فضیل بن عیاض رحمه الله وی الله وی چې لیبلوکم ایکم احسن عملا الله په تاسو باندې امتحان راوستی په دنیا کې تاسو دې دپاره یې چې الله وګوري چې تاسو کې څوک ښایسته عمل کوي نو هغه وی دلته مطلب دا دی چې اخلصه و اصوبه الله هغه عمل ګوري چې خالصي او چې صواب وي صحیح عملي یو کس راپاسېد وي یا ابا علي د کونیت ابو علي وی د دې څه مطلب دی چې اخلص او اصوب خالصي او صحیح عملي نو هغه ورته وي احسن عمل ښایسته عمل هغې ورته وي چې هغه خالصي د الله دپاره او ښه عملي په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره حاجیان چې حج له ځي او څومره چې راغلي دي او څومره را روان دي او څومره اراده ده هغه ټولو ته زما د نصیحت دی چې ګوره دا دوه خبرې یادې ساتئ په دې دوو کې چې یوه نه وه که نه نو دا عمل دی برباد دی اوسې ځان مه ستړی کوه بیا حج به کې د چا دپاره د الله دپاره او په طریقه د چا د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه وخته پورې په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ما ورته حج نشو کولی چې څو پورې ما ورته علماو ته زنګنان نه مات کړي چې څو پورې ما ورته د علماو په مجلسونو کې نه یو ناس چې علماو سره کینو د هغوی نه واورو هغوی موږ ته بیان کړي چې پیغمبر څنګه حج کړی دی نو بیا د هغې نه باید هغه شان حج کولی شي ټوله د اولنۍ مسله د حج فضایل او فضیلت د هر عمل نه مخکې او د عمل د طریقې د ذکر کولو نه مخکې فضیلت بیانول پکاري وجه دا چې د فضیلت سره د انسان په زړه کې څه پیدا شي شوق پیدا شي خو د فضیلت نه بعد به بیا طریقه ښیې صرف په فضایلو باندې به اکتفا نه کوې بعض وایي صرف په څه بیانې فضایل به بیانې مسایل به نه بیانې نو په فضایلو خو دې غریب له زړه راډک کو اوس ورته مسایل هم بیان کړه تاسو اوس فضایل واورئ انشاءالله کوم چې ما را جمع کړي د الله په توفیق سره ستاسو به شوق پیدا شي حج ته او دومره شوق د انسان پیدا شي چې اوس زه ووتی حج له ښه نو دا سړی خو دې دومره راګرم کو دی عبادت ته اوس ورته د عبادت هغه طریقه هم خو غواړي که نه نو مسایل او فضایل د دواړه په دین کې دننه شتي نو صرف دا نه چې سړی زه صرف مسایل بیانوم بل وایي زه صرف فضایل بیانوم زما مسایلو کې کار نشته هغوی زما فضایلو سره دغه نشته نه دین فضایل هم دي او څه دي مسایل هم دي مسلې هم بیانو د الله په توفیق سره او فضایل هم بیانو انشاءالله اولنۍ فضیلت د دې حج او هغه ټول نه غټ فضیلت دی چې دا رکن دی د اسلام یو حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه او په خطبه کې دا وایي چې ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا ای خلکو په تاسو باندې حج فرض کړی شوی دی نو حج کوئ فقال رجل یو کس راپاڅېدو کل عام یا رسول الله هر کال به دا حج کوو موږ رسول صلی الله غلی شو دی نو سړي دا سوال د دې سوال د داسې مشکلات جوړ شي اوس رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې حج په تاسو فرض دی کوئ یې یو پیر یې وکړه هم هغه فریضه څه شوه ساقطه شوه او بس کارو شو خو دا سوال چې هر کال لازم دی رسول صلی الله علیه وسلم غلی دویم پیر بیا ووایي كل عام يا رسول الله رسول صلی بیا غلی په دریم پیر بیا ووایي كل عام يا رسول الله هر کال رسول صلی لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت که زه درته اوس نعم ووایم چې او هر کال لازم به شي ده باندې او کولی بیا نه شي خو بس غلی کښېنئ چې ما راته کومه خبره وکړه په دې باندې عمل کوئ ذروني ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ستاسو نه مخکې خلک چې تباه شوي دي هغه هم د ډېرې تپوسونه د لاسه تباه شوي پیغمبر به ورته خبره وکړه دوی به پکې بیا نورې خبرې راویستې رسول صلی الله علیه وسلم وایي واذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم زه چې ته یو خبره وکړمه نو دومره عمل پرې کوئ څومره چې ستاسو وسي یو حدیث کې دا راځي او دغه حدیث به د پوره کم مخکې دا جمله مفیده ده رسول صلی الله علیه وسلم الحج مره واورئ حج واجب دی څو پیرې یو پیر انشاءالله دې مسلې تفصیل پر روان درسونو کې به راځي په سباني درس کې باذن الله حج واجب دی یو پیر فمن زاد فهو تطوع او چا چې د دې نه به زیات کول نو هغه به نفلي حسابي
تشند عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث تے صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے طور مسلمانوں تا غالباً یاد دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی بنی الاسلام علی خمس اسلام ولار لے پا پینز خبرو باندی او دیزی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام تشبیح ورکڑا دا سسرا دا خیمه سرا یو خیمه دا او غیت پینز ستنی لاندی ولاری شهادتی ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اولنی بنیادی مسئلہ و غٹستن اکم اولا اغا توحید دا گوئی کول چی یکی واضح اللہ دا عبادت حق دار دے او دغشان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری او دا غب نبوت باندی ایمان دویم و اقام الصلاة دا منزب باندی کول دا منزب باندی دا توحید نبا دا هوا مسئلہ دریم و ایتاء الزکاة سلورم و صوم رمضان رمضان دا میشت روجینی و حج البیت او حج کول دا اللہ دا کور نو دا دا اسلام پارکانو کے یو رکن دا چاچی حج کو نو یو رکن ادا کو دا فضیلت کافی دے کنے دے پا دی باندی کمکی اکتفاو کم پورا دا کہ صرف زب دی درس کتاو صدق ہوئے چی حج دا اسلام رکن دا چاچی دا کو رکن دا اسلام ادا کو سو مغٹ فضیلت دویم فضیلت غور عمل پا اعمالو کے اگا حج دے حدیث کی در ازی صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے امام ترمیزی مروڑا امام نسائی مروڑا امام احمد بن حنبل رحمهم اللہ اللہ یا طول بخیر طول دا روایت روڑے ابو حریر رضی اللہ عنہ وہی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوچھو کہ یا رسول اللہ پا اعمالو کی غور عمل کم یو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ و رسولہ پا اللہ بانی او دا اللہ پا پیغمبر باندی ایمان پا اللہ بانی دا اللہ پا پیغمبر باندی ایمان دا ایمان مسئلہ اٹھول لگورا بیاو دا لکسوی ثم ماذا یا رسول اللہ پا دی بسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ جہاد دا اللہ پا لارکی دریما ثم ماذا بیا کمیو حج مبرور حج مبرور او حج مبرور آغا حج توی چی آغا دا گناہونو نپاکی او غی کی اخلاصی او پا طریقہ دا چاہی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریم فضیلت بلواور حج دا جہاد پا زیبان دی دا آغا چا دا پارا چی دا جہاد طاقت نلاری او دا حجم یو قسم جہاد دے جہاد کی بدل لگی جہاد کے مال لگی پا حج کی بدن لگی او پا حج کی ہم مال لگی پا جہاد کی بس لڑکے گی خل پڑ بگرزی پا حج کی بم لڑکے گی خل پڑ بگرزی پا جہاد کی بتا دنیا شاعت پری خودی نو پا حج کی بدیم دنیا ورس شاعت پری خودی والتا بنایسی پا دی غرونو کی او پا دی نور کی واللہ العظیم داسی داسی خلق بوینی ناسی چاگه کروڑپتیان لکپتیانی خوب دغزی که دا نچلیگی چی دا کروڑپتی و دا لکپتی طول یو شان ناسی نو دنیا بشاعت پریدی و با حج رزی دا بیو قسم جہاد دے پیسی بگی لگی دا جہاد دے بدن بگی زخمی شی بگی انسان بیمار شی سترکی خوب لازم دا خبره دا ساتی چی سمر سہولیتونو سر حجو کی کنا خو سترکی گو بگی لازم چی سمر سہولتونو سر حجو کی لازم بگی استڑے کی تیرشی کال زا حج کی وما نو دیر زیاد سہولتو وللہ الحمد ما سر و عربی روانو من کو جمرات دا شیطانان چو دا زمان دا خلق کوئی دام ویشتو ما توی چی دا پول بانی پیادزی کنا بیا چاگولی بیا برا تاویگی لرنزکی چی اللہ دی ملک حفاظتو کی اللہ دی مشران لمزید توفیق ورکی دا اسلام و دا مسلمانان دا خدمت کولو اگو طریقہ جوڑا کرے چی بدی دار واپس نیشی رات اوگد برا تاوی خو بدیزی گاڑی ماڑی نچلی بدیزی سکوٹر و سیکل دا نچلی بات ہوئی چی دا نو میں اوز دا دیر سر سو کی تم اوز لمن دا دیسی حج واری چی گاڑی کی دی دا جمراتو رویسی و تک شیشہ کولاو کی وی ولی بیا رازی او اعتراضی بچا باندی کو اعتراضی پا حج پا کمپنی والا باندی کوئی دا نو میں دی کی دلا غریبانان سو کی دا کارو دا
د هغوی د طاقت نه بهر دي یوه دویمه ته راغلی حج دی د حج خو یو قسم دی د جهاد اوس له منډه سړی هلته پروت هم نه وي چې داسې پروت وي دوه کسان به د له خپې چاپې کوي او ته به په ارام بیا واپس ځې کور ته هر قسمه سهولت چې د سړی خو په حج کې به ستړی کېږي ښه دې کې به راته هم سهولت میلاو شي نو په طواف کې به څه کې د طواف په هغه رش کې به څه کې صفا مروه کې به څه کې هغه اوږده صفا مروه هغه به دله بل څوک کوي که هغه هم په ګاډي کې کې خو لازم به ستړی کېږي دومره دی چې هغه ستړیوالی بیا یعنی نسبتا د هغه نورو نه کېدی شي کمي چې تا سره سهولیات ډېر داسې کېدی شي خو داسې حج نشي کېدی چې په هغې کې انسان نه ستړی کېږي ما دا فضیلت بیانوو درېیم فضیلت او کېدی شي درس په آخره کې ګوره زه تپوس وکړم چې ما ته پکې یو دوه ذکر کوي درېیم فضیلت ما دا بیانوو چې حج د خلکو دپاره جهاد دی چې څوک طاقت نه لري د څه شي د جهاد او باغی باندې دلیل دی د عائشہ رضی الله عنها روایت ته په صحیح بخاری کې شته او په نورو کتابونو کې مشته وی چې هغې ورځ رسول ته یا رسول الله نرى الجهاد یا رسول الله جهاد خو افضل الاعمال له غوره عمل له افلا نجاهد نو ته موږ له اجازه راکړه موږ به هم جهاد کوو د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د صحابه کرامو د بیبیانو د دیندارو خلکو د بیبیانو د جذبه یا رسول الله موږ له اجازه راکړه موږ هم جهاد له رسول صلی الله علیه وسلم نه جهاد له تاسو نشئ له زنانه نه ځي جهاد هکه ځیم چې ته زنانه جهاد له نه هغه به چې ته د مریضانو خدمت له ځي د مجاهدینو خدمت له دغه جواز جوړېدی شي خو داسې جهاد چې تور روالي او ټوپک روالي میدان ته کوشي دا په ښځو باندې نشته رسول صلی الله علیه وسلم داسې نشي کولی خو دا خبره یې ساتي چې لکن افضل الجهاد ستاسو دپاره غوره جهاد شته خو یا رسول الله دا کوم جهاد دی حج مبرور حج مبرور خو غوره جهاد دی ستاسو دپاره په روایت کې داسې راځي چې عایشه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم الا نغزو ونجاهد معکم یا رسول الله موږ هم تاسو سره ځو غزاګانو کې به شریک کېږو جهادونه به کوو رسول صلی الله علیه وسلم لکن احسن الجهاد واجمله ستاسو دپاره غوره جهاد دی او ښایسته جهاد الحج حج مبرور یو روایت کې داسې راځي یا رسول الله الا نخرج فنجاهد معك یا رسول الله موږ هم تا سره لاړ شو په سفر به سره وځو جهاد به وکړو فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد يا رسول الله بالقرآن كيف غير عمل شيء خوش شوي ده الجهاد ده مقلب إجازة راك رسول صلى الله عليه وسلم لا تاسوني شيء له ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت استاذ بارو غير جهاد ده الله ده كور حج كول ده فضيلت ده دي عبادت ده حج چې دا د خلکو لپاره جهاد دی چې څوک د جهاد طاقت نه لري څلورم فضیلت د حج جزا رسول صلی الله علیه وسلم صرف جنت ته ده صرف جنت ته دی بدله ذکر رسول صلی الله علیه وسلم متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری سے مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی العمره الى العمره كفاره لما بينهما عمره د یوې عمرې نه بلې عمرې پورې په دې منځ کې چې دا کوم وخت دی په دې کې چې کوم ګناهونه کېږي دا د عمرو د لاسه رهیږي ځکه دا فضیلت هم یاد ساتئ چې دا عمرې کوئ بعض کسان داسې دي چې دوه درې کاله کې یو عمره کوي او ناس په دې مبارک ملک زه د په الله قسم خورم الله چې موږ له کوم نعمت را کړی دا کوم ملګري چې دې ملک کې دا نعمت بل چا سره نشته کله دې زړه وغواړي ګاډي ته وښیې لاړ شه عمره وکړه ته بهر ملکونو کې مسلمان ناست هغوی نه تپوس وکړه ترتیب برابر کړه لاړ شه وځه حج له څومره الله موږ ته اسانتیا جوړه کړې ده په هغې کې موږ عمرې له نه ځو په هغې کې موږ حج له نه ځو عمرې کوه په منځ کې چې کوم ګناهونه یې دا بریږي دا خو د عمرې مسله شو یا رسول د جهاد مسله بیان عفوا د حج مسله بیان د عمرې مسله شوه یا رسول الله اوس د حج مسله بیان کړه رسول صلی الله علیه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه نه دای خو بل بدل نشي صرف جنت خو ډایرک به جنت ته ځي خو رسول صلی الله علیه وسلم والحج المبرور دا نه دی چې والحج ليس له جزاء الا الجنه حج مبرور ویلې خیال دې کنه حج مبرور یاد ساتئ چې ګناهونه پکې نه وي د شهوت خبرې پکې نه وي اخلاص پکې په طریقه د پیغمبري
چې دا خبرې به کوي ستا حج مبرور دی بیا تپوس وکړه چې زه صحیح دی زه خو به حج مبرور وکړم خو به د حج مبرور به ماته میلاویږي څه هغه رسول صلی وسلم ووایي څه به ته میلاویږي جنت لنډه په حج مبرور باندې میلاویږي جنت الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي پنځم فضیلت او دا ناشنا فضیلت یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دام د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته او په صحیح بخاری کې مشتي په صحیح مسلم کې مشتي خو الفاظ لږ بدل لي من حج لله چا چې حج کو د چا لپاره د الله لپاره دا پکې شرط فلم يرفث ولم يفسق نه پکې د شهوت خبرې وکړي نه د شهوت کارونه وکړو او نه پکې د فسق او د فجور او د کارونه او ګناهونه وکړو رجع كيوم یا كيوم ولدته امه نو دی به د حج نه داسې واپس راشي لکه په اول ورځ چې د مور د خېټې نه راوتی خو دغه یو څو شرطونه رسول ذکر کړي دي ګورئ من حج لله اخلاص او په دې حج کې دنه ګناهونه نشته دی به د حج نه داسې واپس راځي لکه په اول ورځ چې د مور د خېټې نه راوتی ګناهونه به بالکل صفا شي په صحیح مسلم کې چې کوم روایت دی هغه داسې دی من اتى هذا البيت څوک چې راغی د الله دې کور ته فلم يرفث ولم يفسق او نه د ګناه کارونه وکړو نه په دې کې د شهوت کارونه او شهوت خبرې وکړي رجع كما ولدته امه د چې واپس یې د کور نه دی به داسې واپس لاړ شي لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوتی امام ترمذي رحمه الله یو روایت راوړی ډېر ناشنا دی من حج چا چې حج وکړو فلم يرفث ولم يفسق ګناهونه پکې ونه کړو فسق او فجور کارونه ونه کړو دې دغه کې دی غفر له ما تقدم من ذنب تیر شي ګناهونه بول الله ټول وبخي ټول ګناهونه د الله بخي د حج د لاس شپږم فضیلت حج او عمره غریبي ختمي حج او عمره غریبي ختمي غریبي د ختمولو ډېرې طریقې دي او لارې دي یوه لار دا ده بعض کسان په دې مسله نه دي پوه شي هغو دا وایي لکه اوس یو سړی دی هغه سره پیسې شتي د اصلي ضرورتو نه زیاتې پیسې ورسره شتي چې په هغې باندې حج کولی شي نو دی به دا سوچ شروع کړي ښه دغه پیسې ما ځان له جمع کړې دا خو که زه په دې حج کې ولګوم نو پلانې کار به رانه پاتې شي هغه پلانې کار به رانه پاتې شي پلانې پاتې شي دی ساده دی نه دی پوه په دې مسله باندې ولګوه دا پیسې وایه په حج کې الله دله دې بدله کې ډېرې درکوي دا د پیغمبر خبره زما خبره نه ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذی دا روایت راوړی امام ابن ماجه راوړی امام ترمذی عبد الله بن مسعود راوړی امام ابن ماجه دا عمر بن خطاب رضی الله عنه رسول سموي تابعوا بين الحج والعمره حج وعمره کوي متابعت دي ته وي يعني وخت په وخت کوي پرېدی یما ولي فإن المتابعة بينهما وخت په وخت حج وعمره کول تنفي الفقر والذنوب دا ختمي غریبی او ګناونه كما ينفي الكير خبث الحديد لکه څنګه چې بټۍ ته وسپنه ورکوزه کې د وسپنې ګندګي د اور سره ختمېږي نو دغه شان غریبي ختمېږي د حج او د عمرې سره حج او عمرې کوه الله به په مال کې برکت واچوي الله به رزق پراخه کړي اووم فضیلت او ناشنا فضیلت حاجي دا میلمه د الله دی ته چې میلمه د یو درون انسان شي نو څومره عزت او څومره احترام ستا کوي داسې ده که نه نو چې بیا میلمه د الله شي نو څومره عزت به ته میلاویږي الله به څه ناشنا اکرام کوي ستا حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی الغازي فی سبیل الله مجاهد چې د الله په لار کې وځي جهاد کوي والحاج والمعتمر او حج کوونکی او عمره کوونکی وفد الله میلمانه دي د الله څنګه میلمانه دي د الله دعاهم فاجابوا الله ورته غږ کړی نو دوی راغلي دي په د هغې دلاسه مونږ ته دي که نه مونږ که اوس د حج له ځو عمرې له ځو ولې ځو الله ویلي راشي نو چې الله دعوت را کړی مونږ له نو بیا مونږ میلمانه شو د چا سره د الله سره ته چې حج او عمرې له لاړ شي که نه ته په دسترخوان د الله او په میلمستیا د الله کې ته ناست نو ځکه رسول څه وایي بیا
دعاهم فاجابوه الله دوی له دعوت ورکو دراتلو نو دوی لاړو خبره ومنله الله کنه نتیجه سألوه فاعطاهم نو د الله نه چې څه غواړي هغه به ورله ورکوي خو د هغه په مېلمستیا کې او د کریم ذات په مېلمستیا کې چې بیا نو بیا دا خو بیا ناشنا مېلمستیا ځکه یو روایت کې درجه دا ابن ماجه رحمه الله راوړی الحجاج والعمار وفد الله حجیان او عمره کوونکي د الله مېلمانه دي ان دعوا اجابهم وان استغفروا غفر لهم کله الله نه څه وغواړي الله به ورله ورکوي او که د ګناهونو بخانه وغوښته الله به ورته ګناهونه وبخي دا فضیلت تا ته هلته میلاوي اتم فضیلت واوره حج دا یو داسې عمل دی چې دا به مستمري د هغه فتنو د راښکاره کېدو پورې کوم چې به قیامت ته نږدې بلکل یو روایت کې داسې راځي په صحیح الجامع کې دا روایت دی ليحجن هذا البيت بعد خروج یأجوج ومأجوج د دې کور به خلک حج کوي عمرو له به هم خلک ځي د یأجوج ماجوج د راوتو نه بعد هم کله به دا ختمیږي قیامت ته نږدې چې کله مؤمنان الله ختم کړي او د حبشې نه به یو کس راشي او هغه به دا کعبه ورانه کړي نو په هغه وخت کې به حج او عمرې بیا ختمې شي دا نه ودرېږي چېرته د کوم وخت نه چې دا کعبه جوړه شوې او دې کې دغه عمرې او حجونه روان دي داسې به زموږ په دین کې ده مخکې نوح علیه السلام راغلی سیرت کې راځي نوح علیه السلام راغلی طواف یې کړی ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا سلسله روانه او دا قیامت پورې به روانه ذکر رسول صلی الله علیه حدیث کوي ناشنا حدیث دا په صحیح الجامع کې دی رسول صلی الله علیه من اراد الحج فليتعجل که څوک د حج اراده لري تعدید وکړي حج دې وکړي ولې فانه قد يمرض المريض نو کېدای شي چې څوک بیمار شي کېدای شي څه شي بیمار شي وتضل الضاله کېدای شي سورلي دنه ورکه شي کېدای شي د سورلۍ طاقت ختم شي او کېدای شي څه حاجت ته مخې ته راشي نو د دې نه مخکې څه وکړه حج وکړه هسې موږ هغه ګرځي په پري حج پسې په څه پسې پري حج پسې هغه خلک زه نه یم چې بهر نه راځي هغه قرباني والا خلک دي پیسې غریبانو جمع کړي چا پټۍ خرڅ کړی چا څه کړي چا څه کړي راشي هغه انډونیشیا نه یو حاجي راغلی چې کور هغه څو کاله ذکر کول 25 کاله که څه وایي زه دا پیسې جمع کوم 25 کاله هغه پیسې جمع کړي یو حج له او ما ورته دې ملک ناست یو 15 کاله کې د یو حج اجازت ته د حکومت ته طرف نه په تصریح باندې چې په 15 کاله کې ما ورته دومره پیسې حج دپاره غاړې ته کېنښودې چې به دې به حج ګرځو دغې پسې چې چېرته حج ته نه معلوم چې خلک هسې وړي دغې پسې به ګرځي ټکټ چې کور لالی او سوداګانې چې هلې او خرچې چې لېږي چېرته چاته دې داسې وایي چې رایکه نه خو چې کله د عبادت مسله راشي به یو ته وایي بل ته وایي چېرته نه معلوم دی ته وایي خبره مې دې پورې وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د دغه حالاتو د راتلو نه مخکې څه وکړئ حج وکړئ الله دې موږ له توفیق راکړي امام سیوطي کتاب دی الجامع الصغیر په هغې کې بعض روایتونه ډېر ناشنا روایتونه دي او شیخ الباني صحیح کړي دي هغه درته وایم نهم فضیلت دا واوره اته ذکر شو نهم فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دی د غوږ کې دی من طاف بهذا البيت اسبوعا چا چې د دې کور چکرې ولګولې اسبوعا څه مطلب دی یو هفته اسبوع څه ته وایي اسبوع څه ته وایي تاسو دلته عربي زده کړې که نه هفتې ته وایي څو پورې چې د علماو سره نه یې ناست په دین نشي زده کېدی بار بار دا خبره کوم دین باندې نشي پوهېدی ودا حدیث داسې دی من طاف بهذا البيت اسبوعا خو دې کې د اسبوع نه مراد ګوره یو هفته نه ده اسبوع نه مراد اووه چکرې اسبوع نه مراد څه دی اووه چکرې خو الله به څه ورکوي كان كعتق رقبه لك دې چې یو غلام آزاد کو بل واوره
لا يضع قدمه ولا يرفع أخرى ديت بلي طواف كي يو قدم چتي وبلقدي إلا حط الله عنه به خطيئته وكتب له بها حسنة دي يو قدم چتولو سر گناه ريجي أو نيكيو تملاويجي چيك ديو چتي اوس کته کورنۍ مفتی او ځان لري کتاب پیدا کړی کور کې دا حدیث وې ترجمه او یو هفته چې طوافونه وکړو څو طوافه یو هفته چې لګي د فضیلت به ته میلاو شي یو هفته نه و چکرې چې دی ووالي لسم فضیلت واوره رسول صلی الله علیه وسلم وی ما أهل مهل ولا كبر مكبر کله چې یو حاجی تلبیه وي تلبیه ستوي لبیک اللهم لبیک او دې مسله روانه ان شاء الله او دا الله لوی بیان کی الا بشر بالجنه زیر وتر الله تربنا جنت ملاویک تجي بحج کې لګي کنه لبیک اللهم لبیک الله د جنت زیر درک لبیک لا شریک لك لبیک الله د جنت زیر درک سو پوری چې تلبیه وي بیا چې هغه تکبیرونه وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد جنت زیره ته ملاوي سو زیری ته د جنت کې یو لسم فضیلت دې ته وکړي ما ترفع ابن الحاج رجلا ولا تضع يدا حاجی چې بکم اوخ باندې سور دی چې یو اخ په اوچته او بل لګي الا كتب الله له بها حسنه او محى عنه سيئه او رفع له درجه ګوره اوخ چې خپل اوچته کړه یو نیکی به ته ملاوي ګناه بدل کم کی ګناه بدل وبخي او یو درجه به دی بلند شي اوس هغه وخت خو خان اوس ته ګاډي باندې سفر کې څومره چې ستاسو سفر مخې ته روان دي لکه ته چې قدمونه اخلي سو فضیلتونه شو ها یولس لسم دولسم فضیلت سبحان الله ناشنا فضیلت ده رسول صلی الله علیه وسلم وی رټوب صحیح الجامع کې ما په اوله کې ور کتاب ذکر کو او د الله په توفیق سره موږ چې خبره کوو نو د هغې سره دلیلی او مرجع او مصدر دا خبرې ذکر کوو رسول صلی الله علیه وسلم وی اما خروجك من بيتك تؤم البيت هر چې کله ته د کور نه وځې او د الله د کور اراده دې کړې او روانې نو هر قدم چې ته اوچتې او لګې الله بدله یوه نیکی درکې یو بدله ګناه ختمي سبحان الله دا خو تیر شو مخکې کنه دا واوره واما وقوفك بعرفه او هر چې په عرفات کې ودرېدې دي ستا فان الله ينزل الى السماء الدنيا نو الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي د عرفات په ورځ فيباهي بهم الملائکه نو د ملائکو په مخ کې تذکره کوي د حجیانو فيقولون الله ملائكة توي هؤلاء عبادي شعثا غبرا من كل فج عميق دا زما بندگان دي خلپل ماته ولالي دا هر زين راغلي الدنيا دا هر ګټ راغلي يرجون رحمتي ويخافون عذابي زما رحمت غواړي زما د عذاب نه یریږي ناشنا دا ولم يروني خزيلي دلینه فكيف لو رأوني ملائکو ته الله وی دومره ما سره محبت ته دومره سخته تیری زینیم لیدل دای که چې لیدل نه به څه کول سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم وی دغه انسان په عرفات په میدان کې چې ولاړ په د باندې دومره ګناونه دي مثل ایام الدنیا د دنیا چې څومره ورځې دي دومره د ګناونه دي او مثل قطر السماء ذنوبا د اسمان نه چې څومره ساس کې راورېږي د بارانونو دومره د ګناهونه دي یا رسول الله نو غسلها الله عنك الله به په دغه ورځ دا ټول ګناهونه وینځي
هغه ګناهونه چې مثل ایام الدنیا څومره دي دنیا چې څومره ورځې دي یا د اسمان نه چې کوم بارانونه راورېږي په دې کې چې کومې قطرې دي دومره ګناهونه دي کړي که عرفات په ورځ به در الله وبخي والله العظیم صرف دا حدیث چې سړی ووري سړی چې په هوا والوتی لاړی اوس چې دا فضیلت ما ته میلاو شو بیا څه پته لګي چې روان کال له به یو که نه به یو دیارلسم فضیلت په صحیح مسلم کې دا روایت دی ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة الله بل يورز دمرة إنسانان دورنا نازا دي سمرة جد عرفات بورز زادي نو دا خود حج فزيلت شو كان تبا حج لجيو دا ورز ببكي رازي تو بكي ما الله زادك سوار لسم فزيلت حجيان فآغا ورزو كي دي چه امام بزار امام ابن حبان رحمه الله دا روایت روڑه او صحیح روایت سندن افضل ایام الدنیا د دنیا غور ورزي هغه دغه لس ورزي ذل حجې ده او ته په هغې کې لګیې غوره عبادت کوې نو دنه غوره انسان هم چې ته لیدلی پنځلسم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم وی غوره حج هغه دی افضل الحج العج والثج افضل الحج العج والثج غوره حج هغه دی چې په هغې کې عجي او په هغې کې ثجي امام ترمذي روایت راوړی او العج والثج یعنی هغه حج چې په هغې کې اوازونه اوچت شي د الله په تکبیر سره د الله په لویۍ سره په هغې کې وینې توی کړی شي د چا لپاره د الله لپاره قربانیانې پکې وشي او دا فضیلت هم د حجي ته میلاوي شپاړسم به ذکر کو دا به اخرنی کو ځکه چې وخت کم دی امام ترمذي دا روایت راوړی سهل بن سعد رضی الله عنه ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حاجتي كانت تلبيه لبيك اللهم لبيك خيت ربتا قصر ربتا مغتا شاتا قتا كان ونا دون تلبيه ويدا دسر دا طول دا دسر بتلبيه كي لگه دا فزيلت فزيل خما نور مراجمه کړي خو بدي باندې به اکتفاو دې سره څه جذبه راوچته شو کنه ها دې سره څه جذبه نه راوچته شي نو بیا ما ته بل سلار نه معلومه شپارس باندې به اکتفا وکړو اخرنۍ خبره په درس کې هغه ده څه فایده ده ولې حج من کوو او ولې الله دا حج په مسلمانانو باندې لازم کړی اولنۍ فایده د حج بعض فواید او آثار بعض فواید یې ټیم ډېر نشتی بیا به خبره ډېره اوږده شي اولنۍ فایده دې کې دا ده چې د الله د کور تعظیم د دې د لاسه کېږي او د الله کور د الله د دین د نښو نه دی او الله سوي ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب او څوک چې د الله د دین د نښو عزت کوي نو د تقوا د زړه ده او د الله دین نښې غټه نښه پکې څه ده د الله د کور ده د حج چې موتا کو عمره کو نو د الله د کور تعظیم پکې راځي سبحان الله په سورة العمران کې الله وایي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة اولنی کور چې مسلمانانو لپاره ایښودی شوی په ځمکه کې او جومات کوم یو دی هغه د مکه کې چې دی الله وایي للذي ببکه مکې ته بکه م وایي سبحان الله الله دې موږ ته دې زیارتونه بار بار نصیب کړي الله وایي مباركا وهدى للعالمين الله وي د برکتونو او د هدایت زیری دویمه فایده د مسلمانانو اتفاق او اتحاد الله په دې کې راولي ځکه ورته داسې ویلي حتى الرسول هم سوي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد د مؤمنانو مثال د یو بل سره په محبت کې یو بل سره حمدلې کې داسې لکه یو بدن اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر چې یو اندام باندې تکلیف راشي په ټول بدن باندې تکلیف راشي نو الله د مسلمانانو یو بل سره تړلي حج کې نه د کم ځینو مسلمانان راغلي د کم ملکونو نه چې هغه ملکونو نومونه ورته اول پرې راوړي
تور پکې م ولاړي سپین م ولاړي مالداره مي غریب مي ښځه مي سړی مي دا ټول الله دې لپاره کړي چې دوی یو ځای وساتلی شي. درېیمه فایده د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې تله د هغې دلته الله سبحانه وتعالی موږ ته دا عبارت ښوولی وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت په هغه ایتونو کې الله مخکې وایي چې ابراهیم علیه السلام دا ووایي وارنا مناسکنا یا الله موږ ته طریقه د حج وښایه. نو څوک چې حج کوي دی په چا په لار روان دی؟ ابراهیم علیه السلام په لار روان دی او دغه شان زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار روان دی. یو روایت د ذکر کوم امام ابو داود رحمه الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی حج کوي حج د الله بندگانو او حج کې چې کوم ځایونه دي مینا عرفات دې ځایونو ته ورشئ فإنکم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم تاسو تسترسو د پلار ابراهیم علیه السلام د طرف نه په میراث کې دا مسله پاتې شوې دا د هغه میراث دی. او په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا روایت دی خذوا عني مناسککم نه حج زده کوي له چا نه زمانه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا کې دي چې د روان کال لازم تاسو سره ملاو نشم. همدغه یو حج رسول صلی الله علیه وسلم کړی نبوت نه بعد او د حج د فرضېدو نه بعد هم دغه یو حج یې کړی او هغه حجة الوداع دی. ښه څلورمه فایده د الله سبحانه وتعالی د توحید او د یووالي اعلان په دې حج کې کیږي چې الله یک یوازې یو دی. ناشنا خبره ده هغه دربارونو والا هم راغلي دربارونو والا هغه هم راغلي قبرونو والا هم راغلي ونو ګټو والا هم راغلي باباګانو والا هم راغلي پیرانو والا هم راغلي خو ټول به ودرېږي دغه یو الله ته. د دې نه خو هغوی عبرت نه اخلي د دې نه هغوی عبرت اخلي نه اخلي. تا چې را حج وکړو دغه یو الله ته دا په لکاو په ملیونونو خلک ولاړ دي د دې نه عبرت واخله که نه چې الله یک یوازې یو هغه د عبادت حقدار دی. بل دې چې څوک دی چې هغه ته د حج وکړی شي بل دې چې څوک دی چې د هغه دپاره د حج وکړی شي او د حجیانو په خوله باندې هم یو تلبیه یې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا الله موږ حاضر یو ستا شریک نشته. مشرکانو به سوی د مکې لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يا الله ستا شريك نشتي خو یو شريك تشتي خپل بوتان به بګي یادول یا غشتي خو ناشنا خبره د هغوی دا وه د نن سبا د مشرکان هغه خو دا به پکې بیا ووایي یا الله هغه چې کوم معبود دی کوم چې تا شریک دی هغه هم ستا په باچایي کې دی او ستا د زور لاندې دی. دا خبره به ورسره وکړه نو دې ځای کې توحید راښکاره کېږي. بله فایده په دې کې دا ده الله په سورت حج کې دا خبره ذکر کړې ده. ابراهیم علیه السلام ته یې ووایي ته اعلان وکړه د څه اعلان وکړه د حج اعلان وکړه. ښه ولې الله وایي لیشهدوا منافع لهم چې راشي دوی فایدې واخلي. اوس مفسرین وایي چې دا منافع ټکي عام ذکر کړه فایدې واخلي فایده د دنیا او فایده د څه د آخرت. شپږمه فائدہ په حج کې هغه دا ده چې حاجي خپل بچي پرېږدي کور پرېږدي او لاړ شي د دې پرېښودو سره هغه پرېښودم رعایت که کله چې به ته د آخرت په سفر باندې اوسي. نن تا بچي پرېښودو غاړه دې ورسره میلاو کړه بچي دې ښکل کړو د ښځې نه دې رخصت واغستو مور پلارو سرونه دې د هغوی ښکل کړو هغوی نه دې یاد واغستو لاړې ووتې بیا به راشي خو یو ورځ به وځي بیا به رانه شي. هغه آخرت پکې رعایت کړي. دغه شان دې کې عبرت او فایده دا ده حاجي چې کله ودرېږي او د تک سپین لباس هر ځای کې ښکاري نه دې سره انسان ته څه رایاد شي قیامت رایاد شي. الله سوی وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. الله وی دا ټول به ماته ولاړ یو به پکې نه پاتې کېږي. وعرضوا على ربك صفا ټول به الله ته په صفونو کې ولاړي لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. الله وی دې چې به راشي ما ته لکه څنګه چې به اول پیر پیدا کړو. دا حاجیان هم دغه شیان دي. دا سپین
لنګ او سپین صادر دا کفن دی که نه دې ته ګوره څه رعایت کا کفن رعایت کا والله العظیم که څوک دنه په دغه ځای کې د نسب تپوس وکړي او څوک دنه د زور تپوس وکړي هېڅ ته سره هم نشتي او نه څوک په حج کې ګوره ستا ښایست ته ګوري او نه څوک دې ته ګوري چې دا تور دی او دا بدرنګ دی والله که ورته څوک ګوري نه څوک دې ته ګوري چې د سره مال دی او نه یې پته لګي چې د سره مال دی څه پته یې لګي هېڅ پته نه لګي آخرت به هم دقه شی ټول به یو شان وي غریب او مالداره کمزور او زورور ټول به یو الله ته ولاړ دغه شان حج کې دا دنیوي فایدې دي دنیوي فایدې هغه څه دي هغه تجارت کول که څوک پکې تجارت کولی شي الله تجارت هم اجازت ورکړی سورة البقره کې الله سبحانه وتعالی خبره ذکر کړې لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم هیڅ ګناه نشته په دې کې که تاسو چې ته په حج کې ځان له رزق لټوئ دا به کوم فایده ده په حج کې چې کوم خلک تجارت کوي حج هم کوي خپل تجارت هم کوي حج هم کوي خپل کار هم کوي نو په حج کې فایدې دي دنیوي هم او اخروي هم دغه شان د الله عظمت به راته ښکاره شي په حج کې چې الله څومره عظیم باچا دی او څومره زورور باچا دی والله العظیم که حج له لاړې زما په دې خبره درته یاده وه اول ته دې پکې سوچ وکړو ته به حیران شي ما پکې پخپله سوچ کړی یو پیر موږ د عرفات نه راوتو نو بلکل هغه باډر ته زه رسېدلی وم د عرفات اولته ولاړ وم نو انتظار د دې کېدو چې کله دا نور ډوب شي نو دا خلک د عرفات نه وځي تا په ملیونونو په لکاو خلک والله العظیم دومره زورور پکې څوک نه و چې دې باډر نه خپا خوا یې دی صرف پولسان او حکومت دې دپاره ولاړو چې خلکو ته ویې دا باډر دی بس نه هغو زور کو نه نور څه کول خو څوک داسې نه و چې مخکې تللی او چې نور ډوب شو چې کوم حل جوړ شو ما پکې سوچ وکړو ډېر ځان سره ویوړم چې د الله دې طاقت ته ګوره زه څومره طاقتور باچا دی صرف دا ویلي د پیغمبر په خوله موږ ته چې د نور د ډوبېدو نه مخکې نشئ وتی نو څوک د ما د دې زورور وښیي چې هغه دې وسي او چې کله هغه اجازت ورکو نو اوس دا مخلوق څوک راټینګ کړي ځه پولیسان هم ولاړ دي پوجیان هم ولاړ دي او ډاکټران هم ولاړ دي او هر قسمه حکومتي ادارو والا ولاړ دي خو چا اوس نه رسي په دوی باندې چې راټینګېږي ولې اجازت چا ورکړی الله ورکړی د الله عظمت به تاسو ته په دې حج کې راښکاره شي نو دا یو څو فوایدو چې تعلق یې ساتو د حج سره او انشاءالله باقي مسلې حج د وجوب شروط چې حج په چا باندې لازم دی او په چا نه دی دا به انشاءالله سبا تفصیلا بیانو او دغه شان د احرام مسائل بیا د میقات مسائل او بیا د عمرې مسائل بیا د حج ابتدا د اتمې ورځې نه او د واپس راتلو پورې او د مسجد نبوي د زیارت آداب او د سوالاتو جواباتو نشستونه دا ټول به انشاءالله په دې مبارکه دوره کې کیږي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او کم حجیان چې را روان دي او د حج اراده یې ده او کم چې ردي زینت له غواړي الله دې هغه ټول په خیر خیرت ورسوي او الله سبحانه وتعالی د هغه ټولو حفاظت وکړي او الله دې په هغوی باندې د حج په صحیح طریقې سره وکړي او الله دې بیا خپلو ملکونو ته خپلو کورونو ته روغ رمټ ورسوي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.